او خدای د باران زما د باران بد کیږي د باران مې بد کیږي نه او بخښئ دا زما ملګری دي د هغه په اړه خو ما تاسو ته هېڅ نه وویل دا روهیت پټیل دی زه بیا ماښام زنګ دروم د کرسن بای او سارابین پټیل زوی کرسن په امریکا کې د ګجراتیانو یو لوی خان و د هغه خوراکي توکي په ټول هېواد کې ډېر مشهوره وه نوم دایلې ډوکلا روهیت په نیویارک کې یوازې اوسېدی او په تېرو 3 کلو کې د په خپل کاروبار کې هیڅ پرمختګ کوئی ترقی نہیں تګ نه دی کړی سلام دوستانو سلام یارانو هر څه سم دي و مننه ښه نو چې د دې دوسیې حساب د دې سره ګډ کړو جولیا د ماښام ډوډۍ د دې سره د ماښام ډوډۍ د ماښام ډوډۍ و سمه ده نو بیا پر 9 بجې سره غواړو خوارکۍ سمه روهیت ده ډېر ښه هغه خوارکۍ دو نوم نه و ښایسته څونه چې د فکر وہ سمجھتا تھا کوي خو بیا هم د خپل هڅه نه پرېښودل ای ښایستې ته زما سره خبرې نو کوې څه کېده د تورمخ سره خو به خبرې نه کوم زما نوم روهیت دی تکلیف مه کوه ما واده کړی دی اوی نو څه وسوه څه پروا لري چې واده دې سوی دي نو سوی دي د زما ده په سره؟ نظر خو الهش زه بخښنه غواړم، زما دا عادت نه کن و. الهش کن لمیکه میگم الهش کن پر ځان دې پام کوه نه نو دا روهیت پټیل دی نه. هغه څنګه پیژنم د یوه کال راهیسې ما او دی په پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی وایو وبخښنه وخته سو درځه اوف څه وسوه هېڅ هم نه په لیفټ کې بند وم په راوتو کې مې غاړه او خوش پوه کړه سوم د نجلۍ نوم نه مې دي زده خاوند یې ولې کانډیوال خاوند یې د خاوند نوم هرې پرسا چورسیا دي زه به د خاوند په نامه څه خبر یم او روهیته زما ډېره خوا بده سوه هېڅ خبر نه ده ښه به سم نور هم باید والی وای مننه ستا رخصتي څنګه وه په زړه پورې لندن او پاریس ته ولاړم ښکاري خو نه په هر صورت زما رخصتي په زړه پورې وه زه و لیلا په یوه خونه کې په یوه ځای کې دا څو شپې ته پوه شولې او بس وکړه او لیلا مه کوه لیلا و مه کوه لیلا مه کوه ته ګوره لیلا مه کوه